افغان لوبغاړو نن په واقعیت سره وښودله چې له افغانستان سره بېسارې او په واقعي ډول مینه لري. سلامونه دوستانو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. همدا مهال تاسو ګورئ افغان ټیپس چینل. که مو ټیپس چینل نه وي سره سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ او سره څنګه د بیل نشان هم ووهئ. افغان لوبغاړو نن وښودله چې له افغانستان سره په واقعي ډول مینه لري. نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په پلي دوبۍ طیاره کې سفر وکړ. افغان کرکټ ملي لوبډلې چې پخوا به یې په یوه قیمت ترینه او سهولت ترینه اماراتس الوتکه کې سفرونه کول، نن په ارزانه ترینه پلي دوبۍ الوتکه کې لاړل. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د راشد خان په شمول ټول لوبغاړي د بزنس کلاس په ځای اکانومي کلاس کې سفر وکړ. د یادونې وړ ده چیرته چې په اماراتس الوتکې کې هر څه د مینو په ښودلو سره ورکول کېږي، اخوا په پلي دوبۍ الوتکه کې چې افغانستان ته ځي راځي آن اوبه او مایک هم په پیسو پلورل کېږي. دغه د افغان لوبغاړو مینه ده چې د خپل هیواد سره یې کوي او دا د افغانستان د اقتصاد لپاره یو ښه زیری دی چې افغان لوبغاړي د بزنس کلاس په ځای باندې په اکانومي کلاس الوتکه کې سفر کوي. دوی افغان کرکټ ملي لوبډله نن د دوبۍ پر لور وخوځېدله تر څو هلته د بنګلادیش د سیالیو لپاره چمتووالی ونیسي. دوستانو، که دا ویډیو مو درسره خوښه شوي، دغه د ویډیو نه لاندې د لایک بټن درسره وي او دا ویډیو درسره خوښ کړي او نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. مننه.